د روسیې له لوري د افغانستان اسلامي امارت رسمي پیژندنه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د خوښۍ او هیلو څپې راپارولې دي. د زابل ولسونه هم دا پریکړه د یو خپلواک باثباته او باعزته افغانستان په لور یو مهم ګام بولي. دوی وایي د افغان ولس اوږده قرباني، د سولې هیله او د نړیوال مشروعیت انتظار اوس د پوره کېدو په درشل کې دی. د روسیې د فدراسیون چې کومه شاهکاري وکړه دا د ټولو افغانانو لپاره یو ښه خبر ده او ټول افغانستان د روسیې فدراسیون له مشرتابه او د دوی د حکومت له مشرانو څخه ډیره مننه کوي چې په زغرده توګه او بغیر له کوم فشار څخه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژانده او کوم رول چې روسیې په سیمه کې درلود هغه رول بیا هم ثابت کړه او د افغانستان سره د یو ښه دوست او په سیمه کې د یو ښه همکار په توګه خپلې اړیکې نورې هم پراخې کړې. د روسیې هیواد د لومړی هیواد چې افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپیژندی. ډیر خوشحاله یو چې افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژندی. رسمیت پیژندنه یوازې دا نه معنی چې دلته ډیپلوماسیکې اړیکې رامنځته کیږي، د صادراتو وارداتو د دوی د خپل تر مابین تعامل کیږي. یو شمېر نور وګړي بیا له نورو اسلامي او ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د روسیې دا مثبت اقدام تعقیب کړي او له افغانانو سره د رسمي تعامل دروازه پرانیزي. موږ زیات خوشحاله یو د روسیې هیواد څخه چې زموږ افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژندی او له ټولو اسلامي ممالکو څخه بیا خاص کر د هغه همسایه ګاونډیانو څخه هیله لرو چې دغه د روسیې چې کوم عمل ښودلی ده د هغه تعقیب وکوي او دوی په دې خوشحاله سي او دوی خپل دا رقم عمل وکوي چې اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني. موږ ډېر خوشحاله یو په دې چې د افغانستان اسلامي امارت روسیې په رسمیت وپېژندی. پر ټوله نړۍ دا غږ کوو چې په هغې کې خصوصا دا ګاونډیان هیوادونه چې دي د هغو سم دا هیله او خواهش کوو چې افغانستان په رسمیت وپېژني. د یادونې وړ ده چې چین، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه د مسکو دا پریکړه د سیمه ییز ثبات لپاره مثبت ګام بولي.